صاحب در کامل یو کې توب لیکلای دی پدای شي پنجاب شي واقعارو نقل کړی دو چې زب پنجاب د تللای وو چې کله پنجاب ته لوړل یو کاسی متاروستا چې دغه کاس خپل بچی والای وو بچی په سار باندې والای وو او دغه انسان دغه کاچ کم دماغ وی اخروب وی وی چې بیا مو پښتنه وکړه چې دغه ساړي د خپل والد صاحب د خپل پلور سره سره ویاوه وی چرو تا ویل چې دغه کاس خپل پلور والای وو خپل پلور یې په سار باندې والای وو او د پلور یې دماغ خروب وي نن دته ځای ور چک شو نن دته ځای ور چک شو او خپل زوی دا یو د دماغ خروب شول د مخواجه عزتمند دی چا چې مور پلور ازور کړل چا مور پلور ته تکلیف ورکا والله چې سبو دغه بچیون رو چې با سبو د خپل بچای رو چګی ته ته پرانګه تکلیف درکاوي پوړې کول شیخ امیر د مور د پلور نه بار بار پښتنه کاوي شل پښتنه دنه کاوي لیکن مور پلور بیا هم اشتیای چې بچیا دا شایدای مور پلور می ستړي کی میرا تکلیف ور کی میرا ډېر ستړي کی خو هغه باوجود ناشکر بچای چې ستر شي د مور پسترګه یک شسترګه ورچای چې هیت تا هغه یو پلور و بچیونه پلاته نیولای و د سمندر طرف ته یو خسته و او چې کله د سمندر طرف ته واړي پلور یې هیڅ نه ورته ویل چې کله سمندر کناره ته ورسو پلور ورته وویل چې بچیا بس کا لږه بته ور داخل کو چې کله لږه بته ور داخل کو پلور یې ورته چې بچیا باس کا بچون یې حیران شول چې دا څه وجه ده چې د کور نه مې خپل والد صاحب رو د ګووا د سمندر کناره ته م رو ورسوه بیا هم پلور څه نه یایي خو چې کله مې لږ عبته ور داخل کو بیا هم ورته بیا یې درته وویل چې بچیا ویس باز کیستی دغه څه وجه ده وی چې بچیونه پښتنه دنه وکړه چې بابا جانا ته خو مې د کور نه رو دګاولې د کور نه رو دګاولې د سمندر کناره ته ورسولې د سمندر کناره باندې د حسن ویل عبته مې داخل کړې تو ویس میشته وې چې پریم ده وی چې پلور یې پښتل کې شو د پلور د سترګې نه عشق روغلې پلور یې سترګې عشق صفا کړې ورته ویلې چې بچیا مخبل پلور بلاته بندرونی ولای وو خپل پلور مې د سمندر د کناره پر وړای وو نن زتوزه د سمندر په کناره باندې ورتیر کړل عبته ور داخل کړل سبو تو سے خپل بچور د سمندر په مان شه اچوي د مخه عزت مندي د مخه عزتمند دی میشتوس ته بچار دو چې میرا د مور د پلور قدردانی وکي میرا توسه د مور د پلور قدر او بجاندي میرا توسه د مور د پلور احترام وکي د مخه عزت